ښځې سړی درلم سړی تا څه ویل ته ورشه ډېر تږی یم یو ګیلاس اوبه خو راواخله اوس یې راخلم سړی هله زغرده کوه سړی اوبه دغه دي بسم الله ښځې ناوخت شو زه خپل کار له روانېږم ډېر ناوخت شو نن اوس سړی ناوخت هم دی زلیخا زویه موره موره ورسه زویه پلار د کار له ځي اچوټې خو ورسمې که صحیح ده مور بس سمه ده زه به ولاړ شم خپل کار له صحیح ده صحیح ده سړی الله د الله د په سر ودرېږ او بس دعا کوه مخه شه شاباش زویه الله دې کامیابه کړه بس زه ځمه د باندې وځمه بس ته به ګیټ بند کړې سمه ده صحیح ده بابا زویه ګیټ بند کړه ښه دی صحیح ده بابا زلیخا زویه موره موره تا څه ویل ورسه زویه په غاښو سر مې درد دی ویې پیدا شنه چای پخېږه نو بیا وکړم او رښتیا هغه کور زرداد هم راپورته کړه نو به هغه هم چای راسره وکړي صحیح ده مور موره چای پخ شوي دي اوس زه یې در واچوه صحیح ده مور اوس تېره اچو والله دا هلک مې اوس ځوان شولو دلته زما عمر تېر دی دلته کوي کار یې کوي کار نه وي دا هلک مې زه استولی په کار مار پسې ته مې 2 روپۍ ګټلی ما مې 2 روپۍ ګټلی دا دومره ګراني کې کور چلاو ډېر زور غواړي هو مازدیګر ورشم کور ته د مور سره به مشوره وکړم خو بیا بیخي کار نشته یو ګراک د سهار راسه نه دی راغلی دروازه ریډۍ بنده کړو وربسم کور ته خپل کار به په مخه واخ دروازه نه مچټۍ ورته وکړو ریډۍ به بنده سړی ما که نن ډېر بد ستړی سوی ښځې نن ډېر ستړی یم ته ورشه یو ګیلاس اوبه راواخله تږی یم اوس یې راکړم سړی سړی اوبه دا بسم الله ښځې د ایشي مشوره مې در سره کوله اوس سړی څنګه مشوره ده کول و تا ته دا در معلومه ده اوس ګرانۍ بیخي ډېرې شولې درپدرۍ بیخي ډېرې شولې زوی زرداد هم اوس دی ځوان شولو کور خرچې هم بیخي ډېرې شولې نو ما دا ویلې چې دی به واستو په مزدورۍ پسې خامخا مزدوري خو نو ځوانان دپاره ښه ده زما خو هم د عمر تقاضا ده نه هغه دی دی هم راغلی السلام علیکم بابا وعلیکم سلام زرداد عمر زوی عمر دی بیخي ډېر دی ستا د مور سره مو ستا په باره کې څه مجلس کوئ څه مجلس کوي بابا زوی تا ته خو نو اوس حالات معلوم دی ستا پلار خو اوس نو عمر تېر دی نه و بابا ګرانۍ بیخي ډېرې دي و بالکل ته مو شکر دی الحمدلله خدای ځوان کړې و شکر نو الحمدلله ما ویلې ما زه به تا واستوم کراچي له په مزدورۍ پسې نو ستا څومره خوښه ده یا ښه خبره ده بابا په دې کې څه په غور خبره ده
نو چیرې ما صاحب بابا زه ځم خود ورنه ځم نظري ستا په سپینه ژیره کوي نو زما څه شوي دي ځوان سړی یم هر څه به کوم ساته پاره خو هر څه زه کوم قربان سم زویه بس زویه ته ورته خپلې تیاریانې کوه که خدای کړو به زویه ولاړ به سه کراچۍ له صحیح ده بابا سمه ده اوس سستی که خدای کړو ښځې ته به یو کار وکړې اوس سړی به کالي مالي ور وتړې صحیح تیاري ده مایري به یې وکړې چې وابېستو کراچۍ له اوس ځوان شو دی صحیح ده سړی زه به ورسم یو ټکټ وکټ بندوبست به ورله وکړم د به بس کې به ټکټ ورله کاټ کړمه صحیح ده خدای سړی کړو کراچۍ له بیا واستو صحیح ده که خدای کړو سمه ده بس ته کپړې مپړې ورله وتړه ښه دی اوس یې ولټړم سمه ده بس صحیح ده نو به زه به ورسم دله به ټکټ کاټ کړم کراچۍ به سان له به ورسم بسم الله السلام علیکم وعلیکم السلام سلام مسرور څو لمبه سټ خالد څو ستانه بکار یو سټ بکار یو غلطه تیران نمبر راکاټک دالي ورسته صحیح شو قرباني ټول دا ورو بچی بیا را بس دغه د اوس ټکټ وکړي که خدای کړو سبا سهار به سهار پر 9 بجې ټکټ دی سبا سهار به که خدای کړو زوی کراچۍ له واستو